ملګری ته چې په ژوند کې ځان هر رنګه جوړوي نور خلک تا ته پر هماغه سترګه ګوري. یو چا ډېر ښه ویلي دي چې خلک ستا عزت هغه وخت کوي کله چې ته خپل عزت پخپله وکړې. راځئ تاسو د مثال سره پوهومه. د لوحې دغه ټوکره په 1500 روپۍ ده. که ته د دغه لوحې څخه یو توړی جوړ کړې نو همدغه لوحه ته په 200 روپۍ خرڅولی شي. که ته د دغه لوحې څخه سونیا جوړه کړې د همدغه لوحې قیمت لوړیږي او 1000 روپۍ کېږي. که ته د دغه لوحې څخه یو ساعت جوړ کړې نو همدومره یې قیمت نور لوړیږي. زما د ویلو مطلب دغه دی چې تا خپل ځان څنګه جوړ کړی دی هغه جوړښت ستا قیمت اندازه کولی شي. که ته د ځمکې خاوره خرڅوې همدغه خاوره ته په 100 روپیو خرڅولی شي. که د همدغې خاورې څخه خښته جوړه کړې نو د همدغې خاورې قیمت په 1000 روپیو کېږي. مګر که د همدغې خاورې څخه ته یوه قیمتي خوبصورته مجسمه جوړه کړې نو د همدغې خاورې په 100 روپیو قیمت کېږي. په یاد ولره خلک ستا قیمت هغومره وایي څومره چې ستا قیمت وي. که ته خپل قیمت لوړول غواړې نو خلک به ستا قیمت لوړ کړي او عزت به دې وکړي. نو فیصله باید ته وکړې چې خپل ځان څرنګه او څه شی جوړ کړې. یو کامیاب انسان یا یو معمولی انسان چې د چا په ژوند کې هیڅ مقصد نه وي د ځان سره وعده وکړه چې په ژوند کې به خامخا یو څه کوم په ژوند کې به خامخا یو څه ځانګړی کوم. ستا په خاندان کې به ته هغه اولنی انسان وې چې خپل ځان کامیابه ورښکاره کړې. یو چا ډېر ښه ویلي دي که دې په سترګو کې یو ارمان وي نو منزل خپل مقصد وګرځوه. اوس که اسانه وي که سخت خامخا به یې کوم. ملګریه کامیابي هغه چاته پیدا کېږي چې د چا سره یو مقصد وي چې خپل مقصد لپاره سریسه وي د خپل مقصد لپاره هر ځل کوشش کوي بار بار کوشش کوي او ماته نه مني. او په یاد ولره مقصد که هر څومره لوی وي لوی دې وي د هغه د حاصلولو لپاره یوازې یوه طریقه ده او هغه دی کوشش. نو د دې لپاره یو چا د یو بزرګ څخه پوښتنه وکړه بابا چې که په قسمت کې لیکلي وي چې درته حاصلیږي نو بیا د کوشش کولو څه فایده. نو هغه بزرګ ورته وویل چې زویه کیدای شي په قسمت کې همداسې لیکلي چې کوشش وکړه نو حاصل به سي. د دې لپاره زه هم وایم که کامیابي غواړې نو کوشش کول غواړي. که چیرې یو کار داسې وي چې هغه ته وګوره چې نشي کېدلی یا یې زه نشم کولی نو نه یې کوې. او که کوم کار تا ته ښکارېږي چې ته یې کولی شې نو ته یې کوې. نو ته په دواړو لارو سم یې ځکه چې تا ته د بهر څخه هغه څه ترلاسه کېږي چې ستا دننه وي. او که ته ستا دننه همدا سوچ کوې چې ته یې نشې کولی نو سمه ده ته سم فکر کوې. نو زه دا وایم که کوم کار کوې نو اول خپل ځان دننه بدل کړه نو بیا ته لوی څیز کولی شې او هر څه لاسته راوړی شې او هغه کار چې مخکې نشو کېدلی اوس یې کولی شې. ټول خلک هغه کارونه کوي چې ممکنه وي مګر ته هغه کار وکړه چې ناممکنه وي. ناممکن ممکن کړه. په ژوند کې هره ورځ نوی څه زده کړه نوی کار وکړه نوی فکر وکړه. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښې شوي ویډیو لایک او چینل ته سره سبسکرایب کړئ.